السلام علیکم. لطفاً که مو چینل نه یې سبسکرایب کړی اول چینل سبسکرایب کړئ بیا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نن به زه تاسو ته د بیګ باش د 48مې لوبې په باره کې وروستي معلومات درکړم چې مجیب زدران هم پکې شتون درلود. مجیب زدران نن د خپلې لوبډلې لپاره یو ډیر بهترینه بالینګ ترسره کړ او د افغانستان نوم یې نن یو ځل بیا په استرالیا باندې روښانه کړ. مجیب زدران مکملې 3 ویکټې پکې واخیستلې، 14 منډې ورکړلې او 4 اوره یې ترسره کړل. پر هر اور کې یوکانومي چې ده 4 منډې ده، یعنی پر هر اور کې مجیب زدران 4 منډې ورکړې دي. ډیر بهترینه بالینګ یې ترسره کړ. د مجیب زدران د ټیم هم وتوانېدو چې دغه لوبه هم وګټي. مخالف لوبډلې 128 منډې هدف ورکړی و او مجیب زدران د لوبډله وتوانېدله چې 128 منډې پوره کړي د 4 لوبغاړو په سوځېدا سره. نو دغه د مجیب زدران د لوبډلې او د مجیب زدران د ویکټو معلوماتو چې ما له تاسو سره شریک وو. په دغه لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی هم مجیب زدران شو. د مجیب زدران د لوبډلې وتوانېده چې دغه لوبه هم وګټي. نو تر اوسه پورې د مجیب زدران د لوبډلې چې ده 12 لوبې ترسره کړي دي او په 1 مقام باندې شتون لري، له ځان سره 9 پوینټه لري. نو دا د مجیب زدران او د لوبډلې په باره کې وروستي معلومات و چې ما تاسو ته درکړو. که له مجیب زدران سره مینه لرئ نو ویډیو لایک او شیر کړئ، یا که مو د موږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که څه پوښتنه لرئ یا خپله پوښتنه کومنټ کې پرېښودلی شئ. نور د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.